د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تیرې شپې په ډله ییزه او انتحاري حمله کې یوازې 4 حمله کوونکي وژل شوي دي. د امنیي قومندانۍ ویان د حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله د پلچرخي په سړک د گرین ویلج په نوم د بهرنیو په یوه کمپ شوې ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي ویلي چې په دې حمله کې یو بهرنی وګړی هم ټپي شوی دی. یک موتر که عامل 4 نفر انتحار کننده بود خود در دروازه یکی از کمپ‌های خارجی‌ها تصادم داده بود و در نتیجه مقاومت موظفین 3 نفر کسایی که قصد هجوم و حمله را بالای کم داشتند اونا از پایین رفتند و خود انتحار کننده همراه موتر مملو از مواد منفجره انفجار کرد. د دغه حملې مسولیت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی دی.